د تیر جمهوریت حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات او د جبهه ډلې مشر احمد مسعود غواړي چې افغانستان ته راستانه شي او خپل موجودیت یې هم ښودلی دی. دوی ویلي دي چې موږ لومړی غواړو له طالبانو سره د خبرو میز ته کینو. که د خبرو له لارې مشکل حل نشو نو بیا به جګړې ته دوام ورکړو. د تیر جمهوریت حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات د متحدې جبهې سره یو ځای افغانستان ته راستنېدو ته خبر ورکړی دی. هغه به د دغې جبهې مشري کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. سمیع سادات چې د دغې جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانستمو په مراسمو کې وویل، موږ افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ تر څو په افغانستان کې د حکومت سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که د دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یې ورسره انتخاب وکړي. که څه هم د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر دغه جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو احمد مسعود د جزیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د اعلامیې له مخې یاده جبهه د افغانستان نسل د ځوانانو او مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمېیل شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې په 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبان د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمېر نظامي او ملکي چارواکي له افغانستان نه ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې ترڅنګ له افغانستان بهر یو شمېر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول، خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځ جبهې جوړول په د دوی په کړنلاره کې څه بدلون رانولي. د سیاسي چارواکو کارپوه میرویس اشرفته وایي، د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کېدل تر ډیره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې جګړه د حل لاره نه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.